د غرونو او سیندونو نغمه کونړ ولایت ته ښه راغلاست. د افغانستان ختیځ کې هلته چې غرونه د اسمان غیږ ته ځای نیسي او سیندونه د طبیعت نغمې وایي. کونړونه یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د ښکلا، تاریخ، جرأت او دردونو ګډه کیسه لري. دا ولایت د هندوکش په لمنو کې موقعیت لري او له پاکستان سره اوږده پوله لري او په خپل زړه کې داسې رازونه لري چې د هر مستند د زړه تکیه کیدی شي. په کونړ کې د کونړ او پیچ سیندونه لکه ژوندي رګونه بهیږي، له غرونو څخه پیل کیږي او له خلکو سره د ژوند امید شریکوي. د دې ولایت 80% برخه غرونه دي، خو همدغه غرونه د دې خلکو د عایداتو لامل شوي. په کونړ کې یوازې خلک نه بلکې نسلونه، داستانونه او دودونه ژوندي دي. شاوخوا 9 میلیون نفوس لرونکی ولایت چې 95% پښتانه لري، چې په دې کې شینواري، صافي، مومند او نورې مشهور قبایل شامل دي. دا قومونه له خپلو جرګو، جرأت، میلمه‌پالنې او دودیزو ارزښتونو سره د یوې ژبې له لارې خپل ټولنیز ژوند سمبالوي. دلته له یو سپین ږیري نه تر یوه کوچني ماشومه پورې هر تن ته د خپل کلي، غر او دود ویاړ ښکاري. دا هغه خاوره ده چې غږ د شعر، موسیقي او دعاو له لارې اسمان سره نښتې ده. د کونړ د خلکو اقتصاد ساده دی، خو کرنه، مالداري او ځنګلیز منابع د دوی د ژوندانه تکیه ده. هر سهار د غره لمنو ته بزګران ځي، د غنمو، لوبیاو، مڼو، انارو کښت کوي او شپه د اختر په شان راوړي. ځنګلونه چې د طبیعي ښکلا نښه ده، اوس د مختلفو مؤسساتو له لوري د بیا رغونې په حال کې دي. د دې غرونو په زیرمو کې قیمتي ډبرې هم شته، خو د قانوني او عادلانه استخراج نشتوالي له امله دا نعمت لا هم د شخړو لامل دی. که څه هم کونړ د ښکلا خاوره ده، خو د ژوند اسانتیاوې لا هم نیمګړې دي. د اسداباد په څېر ښارونه روغتونونه لري، خو د لرې پرتو سیمو خلک لا هم د یو ټپ یا ناروغۍ له امله ساعتونه پیاده مزل کوي. زده کړه هم له ستونزو ډکه ده. د ښځو سواد یوازې نږدې 8% دی، چې دا یو روښانه راتلونکي پر وړاندې تیاره خنډونه ګڼل کیږي. کونړ د جګړو، سرحدي شخړو او وسله والو حضور له امله کله ناکله د خطر سره هم مواجه کیږي. خو د طالبانو د بیا واک ته رسېدو څخه وروسته په دغه ولایت کې په عمومي توګه وضعیت تر کنټرول لاندې او خلک د آرام ساه باسي. کونړ یوازې غرونه نه دي، دا د کلتور خزانه ده. دلته هر واده، هر اختر، هر جرګه د ټولنیز ژوند ننداره ده. میلمه‌پالنه د افتخار نښه ده او ښځې که څه هم له سترګو پټې وي، خو د کور بنیاد دی. کار کوي، دعا کوي او خپل اولادونه روزي. که امن راشي، کونړ کولی شي د افغانستان د سیاحت، کرنې او طبیعي زیرمو یو ستوری ولایت شي. دا ولایت د غرونو له منځه د نړۍ پام ته رسېدی شي. یوازې که ښوونځي پراخ شي، روغتونونه جوړ شي او ځوانانو ته کار پیدا شي، ولایت به په یو نامتو ولایت بدل شي. کونړ یو ناتمامه خوب دی، خو که د انسانیت پرمختګ او سولې رڼا پرې خپره شي، نو دا خوب واقعیت ته اوړي.